خو زما لالا ویشتو خو تو به رالم ژوندی پاتې نه شي. ځمکه ولې خرڅې؟ تا لالا اجازه درکړې چې تو ځمکه خرڅې؟ چا راوستې؟ زه دې خپله حصه خرڅومه. لالا السلام علیکم. لالا چې مې د لوړو راشه وسکای. وعلیکم السلام. راځه دا کارونه نه ختمېږي چې ورته اوس کو بیا به دا کار وکړو. راځه که نه. ښه دا چی دې راوړې یاره خو ډېر زیات وږی شوی وم. هلکه چې وسکې هلته هغه سټه پرته راوسر کور ته ویسه. هلته کارونه مارونه کوی زه کارونه نه یم راغلی زه ستړې کومه. کوی مړه سټه ده موته به کارونه کوو دې ستړې ده پرېږده چې په دې باندې مونږ تعلیم وکړو. 2 hours later. هلکه راپاسه هغه پولي تړونه وخته کېږي. دا خو څه د یوازې کار نه دی. ستاسو د کارونو لپاره نه یم زه ستړې کوم زه شابه کار له. ښه زنګ سر ته وختو تو وردېږه ولې یوازې دا کارونه به مونږ کوو. لالا په سر خېجه ولې وردېږه زه لالا ته ویمه. بل راته ګیله وکړه وایي ده راسره غویمه وکړه تا اوس دا غویمه ولې کوله؟ هغه ستا نه مشر دی هغه ستا د ښې دپاره وایي جګړه ورسره مه کوه. هغه ورته څه نه وي خو ډایرکټ رالی او په ما ګزاره شروع کړې. دې ګزاره کوه هغه ستا نه مشر دی هغه دی مشر رور دې را روان دی چې غویمه ورسره ونه کړې. دا دې رالی او زه یې ورته پرېږدم. لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اړولې مړه لالا په یوازې نه کېدې هغه خو اوبه ویوړې ده ته مې وویل خو ده راسره شر وکړو. ګوره دې ژوندون دی په محبت باندې تېروئ او دا ګاونډیان او دا خلک په څنګه وایي چې دا څنګه وروڼه دي یو بل سره غویمې کوي. لالا ما ورته څه نه وویلې ده خو په ما غوزار وکړو په ما بد ولګېده. خیر دی مړه هغه دې رور دی موږ په ده باندې تعلیم کوو سبا کامیاب شي نو مو تعالی به لاس راکوي که نه. خفه یې مړه مشر ورور راسره غویمې او لانجې کوي. یو 20,000 روپۍ راله وګوره زما هاسټل ته. 20,000 نه 30,000 والا. ساجو خو دونه ډېره ځمکه ده او په دې دونه ډېره ځمکه کې هم ته قرضونه کوې. ځانه ته خپله برخه ایسته بېله که او خرڅه یې کړه. سترګې رانه کړې دا واله او اوس پسې ورځم او خپله حصه دې خرڅوم. باري دا زموږ ځمکه ده او د پرنټ اعتماد ده او زما د ایرون له خیر دې 2 فوټه سیوا وکړه. بیا څه لویسه ځمکه ولې خرڅې؟ تا لالا اجازه درکړې چې تو ځمکه خرڅې؟ چا راوستې؟ زه دې خپله حصه خرڅومه. ورې زه درپسې ما خپله راوړم وردېږه. مړه پټواري ځان له دې کار کتلی 2 پیسو دپاره تو ځمکه خرڅوي ورک شه مړه. هلکه تا د ځان نه څه سړی جوړ کړی دی؟ تو اوس دونه سړی شو چې ځمکه نیمې. لالا خواشې دې هلکه ډز مه کوه ودرېږه لکه ډز مه کوه. لالا خوښه دي. لالا دا خو زما لالا ویشتو خو تو به رالم ژوندی پاتې نه شي. خو د هر څه له خلاص شومه 2 وروڼه مې وه غور عالم لاړه او اوس په ما پولیس چوته د دل خو دا مرګ ښه دی.